دوه تازه خبر. یو یې هم امریکا غواړي چې طالبانو ته پیسې ورکړي، او دویم تازه خبر چې را رسېدلی په همدغو پیسو یې سره ونیول او جنجال رامنځته شو. پیسې ډېر بد شی دی او امریکایان ډېر هوښیار دي. هغوی پوهېږي چې دا ټول د پیسو زامن دی. ملګرو، ویډیو تر اخره وګورئ او دواړه خبرونه واورئ چې څه رامنځته شوي دي تازه. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. لومړی خبر: جهاد. امریکا طالب مشرانو ته 15 میلیونه ډالر مرسته ورکوي چې تر څو خپل ځان ته تجهیزات برابر کړي او دغه کافر افغانانو سره جهاد وکړي. نه پوهېږي چې دوی څنګه جهاد کوي. پیسې د امریکایانو اخلي او وژني مسلمانان. ملګرو، ویډیو وګورئ چې دا پیسې ولې طالبانو ته ورکوي او په کومو شرطونو سره یې ورکوي. د امریکا متحده ایالاتو پریکړه کړې چې طالبانو ته 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي تر څو په سیمه کې لا پیاوړې شي. د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د خپل هیواد دفاع اجازه ورکړې چې سږکال طالبانو سره 15 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ټرمپ نن شپه د امریکا دفاع وزارت وړاندې شوې پوځي بودیجه لاسلیک کړي او یا د بودیجې کې به له طالبانو سره د مرستې لومړنۍ 15 میلیونه ډالر هم شامل وي. ظاهرا پینټاګون دا پیسې طالبانو ته د دې کبله ورکوي چې د خبرو پر مالي اړتیاو ته په پام سره یې ولګوي. امنیت، حمل او نقل، د اوسېدو ځای، خواړه، لوازم، اړیکې او نور خدمتونه پکې راځي. البته دا پیسې به یوازې د طالبانو مشرانو ته ورکول کیږي او په جګړه بوخت وسلوال طالبان به خپله جګړه کوي. په ریپورټ کې راغلي چې له دې پیسو د خاص لګښتونو، هلکه د مهماتو پیرل او یا به په دولتي وسایطو کې د مذاکره کوونکو انتقال لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. د امریکا کانګرس له پینټاګون غوښتي چې د دغه پیسو لګول په تړاو مفصل ریپورټ ورسپاري. وسلوال طالبان که څه هم تر دم ګړیه په دې تړاو څه نه وایي، خو په قطر کې د طالبان یو سرچینې داسې وایي چې طالب مشرانو له امریکایي پلاو زلمي خلیلزاد نه دا غوښتنه د مذاکراتو په لومړي پړاو کې کړې ده. پینټاګون د پیسې ورکړې په تړاو باندې ښکاره دا خبره منلې ده، خو تر اوسه لا افغان حکومت د پیسو غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د کوټې شورا غړو لا له وړاندې منلې وه چې پاکستان ته د ملا برادر د سفر پر مهال هغه څه کوله چې جنګي طالبانو خپل کړي او هغوی ته د پیسو د راکړې سلسله پیل کړې وه. کارپوهان وایي چې امریکا هڅه کوي چې طالب مشران د پیسو په مقابل کې د پاکستان له منګلو وباسي او هم دا پیسې په دې سبب کیږي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات لا نور زیات شي. که څه هم د امریکا دفاع وزارت په خپاره ټکو کې ویلي چې دا پیسې په جګړیزو طالبانو ته نه ورکول کیږي، خو که په جګړه کې ښکیل طالبان د دې پیسو نه ګټه وانخلي، څنګه ممکنه ده چې هغوی د بیا دغه مشرانو لپاره جګړه وکړي چې بهر ناست او د امریکا د دفاع وزارت پر بودیجه. دویم خبر: په همدغو پیسو جنجال. د ډالرو پر سر د جنگي طالبانو، قطر او خلیلزاد ترمنځ جنجال رامنځته شو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عباس تانیزی له زلمي خلیلزاد سره د هغو ډالرو په باب خبرې کړي کوم چې امریکا یې غواړي طالبانو ته ورکړي. د امریکې فدرالي دولت د لومړي ځل لپاره طالبانو ته د 15 میلیونو ډالرو مرستندویه مالي بستې د ورکولو خبر ورکړی دی. دغه 15 میلیونه ډالر به له څه ناڅه 250 میلیونو پاکستاني روپیو سره برابرېږي چې د طالبانو د سولې او سیاسي بهیر پر لګښتونو ولګول شي. قطر کې د طالبانو شورا ویلي چې دا پیسې به په جنگي مسایلو نه لګوي او دا د امریکې یو له شرطونو څخه دی. اوس عباس تانیزي ته یوې نږدې باوري سرچینې داسې وایي په قطر کې ویلي چې طالبانو په لیکو کې د دغه ډالرو د خبرو خپرېدو پراخه بې باوري رامنځته کړې ده او د جګړې د کرښې یو شمېر متوسط مشران سخت په غوسه شوي دي. د سرچینې په خبره چې عباس تانیزي د امریکې دولت له لورې د دغې مرستې د ډاګیزې کېدو او د طالبانو په لیکو کې د ستونزو د راټوکېدو سره سم زلمی خلیلزاد ته ټلیفون کړی چې دا مسله باید پټه وساتل شي ځکه په دغو حساسو شرایطو کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. طالبانو که څه هم په رسنیو کې دا خبره نه ده تایید کړې چې ګواکې مشران یې پیسې اخیستې، لیکن د قطر د دفتر یو شمېر باوري مالي او اداري کارکوونکو منلې چې دا پیسې په واشنګټن په بکسونو کې قطر ته انتقالوي او هلته به یې د شورا مشرتابه ته سپاري. دا به لومړی ځل وي چې طالبان له امریکې نغدي مالي امکانات ترلاسه کوي. لیکن د افغانستان یو بل سیاستوال او پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له ایران څو کاله دمخه په بکسونو کې پیسې اخیستې وې.
کرزي که څه هم د داودزي په لاس له تهرانه کابل ته د پیسو د راوړلو مسله لومړی سر کې رد کړه، لیکن وروسته بیا ومنله چې له تهران څخه د خپل دفتر د لګښتونو لپاره پیسې اخیستې دي. د امریکایي حکومت طالبانو ته د 15 میلیونو ډالرو په ورکړې بسته باید د کانګرس هم تایید کړي. که چیرته کانګرس دغه پیسې تایید کړي بیا نو په نیغه طالب مشران ته په قطر هیواد کې سپارل کیږي. د خلیلزاد او عباس ستانکزي ترمنځ د یادې مالي بستې موضوع پر داسې مهال د رسنیو لاس ته ورځي چې طالبان او د امریکایي دولت د خبرو یو حساس پړاو ته ننوتي دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهمه او لنډو پیښو څخه ځان خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.